د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه. 10مه برخه. د انجیل او عیسوي شریعت تحریف. د توحید له تحریف راهاخوا عیسویانو د خپل یو بل شرعي اصل یعنی انجیل په تحریف هم لاس پورې کړ. په دې کې شک نشته چې الله جل جلاله په عیسی علیه السلام یوازې یو کتاب انجیل نازل کړی دی چې د تورات بشپړونکی و او یوازینی کتاب چې الله جل جلاله یې د خوندي ساتلو ضمانت اخیستی دی پاک قرآن کریم دی. د انجیل د تحریف موضوع له همغه لومړیو پیړیو څخه رواج شوه چې په ترڅ کې تر 80 زیات د انجیل تحریف شوي کتابونه جوړ او نشر شول. آدم کلارک چې د انجیل له شارحانو څخه دی لیکي پرته له شکه د عیسویت په لومړیو پیړیو کې بې شمېره درواغجن انجیلونه رواج او خپاره شوي وو چې همدې موضوع او موجودې ګډوډۍ لوقا ته انګیزه ورکړه ترڅو خپل انجیل ولیکي. د روم خلک د دین او شریعت په برخه کې په څو ډلو ویشل شوي وو. هغه ډله چې د روم اصلي وګړي وو او په یو ډول یې په نورو اوسیدونکو واک درلود یا د ډلې کوم توحیدي دین نه درلود بلکې د جاهلیت په هغه تیارو کې چې ډول ډول بڼې او رنګونه یې لرل ډوب وو. دې حاکمې ډلې له عادي وګړو سره د هغوی په بت لمانځونکو جشنونو کې ګډون کاوه. دوی په اصل کې له شهواني چارو پرته په بل څه باور نه درلود مګر لوستي او با فرهنګه خلک په بېلابېلو ډلو ویشل شوي وو. ځینې یې په تصوف او تجرید کې د افراط تر کچې رسېدلي وو. نور یې د اپیکوري مکتب پیروان وو چې یوازې د مادي او شهواني غوښتنو پوره کولو همدارنګه د حواسو له لارې د خوند او لذت اخیستو ته یې کار ویلی وو. او پاتې نور بیا د داسې فکري مکتبونو تر اغېز لاندې راغلي وو چې بنسټ یې په بتمانځنو او شرقي فلسفو ولاړ وو. لنډه دا چې کولی شو ووایو رومیانو هیڅ داسې دین چې په جدي توګه یې ومني باورونه تصورات او کورني نظام یې ورڅخه سرچینه واخلي نه درلود او عیسوي دین هم د شرعي احکامو له پلي کولو څخه لاس اخیستی و. د وخت په تېرېدو سره یا د انحراف یوه ټاکلې او رسمي بڼه غوره کړه چې کلیسا ورباندې باور او تکیه کوله چې د شریعت او عقیدې ترمنځ یې جداوالی راوست. له دې سره یې د بشر ژوند په 2 برخو تقسیم کړ. دیني ژوند چې یوازې خدای جل جلاله ته ځانګړی و اصل منځپانګه یې رهابیت و چې له خپلو شخصي احوالو ورهاخوا یې په نورو چارو کې رول نه لرلو. دوهمه برخه یې دنیوي وه چې قیصر او د نوموړي قانون ته ځانګړې شوې وه چې سیاسي جوړښتونه او اقتصادي اجتماعي نړیوالې اړیکې او د عامه ژوند په نظم کې شامل وو. په دې ډول قیصر او د هغه قانون د شریعت ځای ونیو او قیصر له الله جل جلاله سره شریک وګرځېد.